په موږ یو ډېر لوی سفر را روان دی، د مرګ سفر، او دا یو ډېر تریخ ګوټ دی، دا د چا زړه نه مني، خو دا خبره حقیقت دی. رب کلام کې وایي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. الله وایي دا تمام کائنات په فنا کېږي. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس هر انسان به د مرګ دا ذائقه سکي. زما محترمو، نن مونږه د دنیا په تیارۍ کې لګو، د خپل ضروریاتو په تیارۍ کې لګو، د خپل اولاد د ضروریاتو په تیارۍ کې لګو. لږ فکر پکار دی چې ما د خپل قبر څومره فکر وکړه، ما د خپل آخرت څومره فکر وکړه. لوی لوی شاهان تیر شو، لوی لوی حکمرانان تیر شو، نوم اغیستو والا نشته. هارون الرشید بادشاه د هغه یو زوی دی، ولی کامل دی. هغه لویه قصه نه کوم، صرف محترمو د هغه دا نصیحت ستاسو وړاندې بیانوم. هغه چې کله وفات کیږي په یو دشت و بیابا په یو صحرا کې پروت دی، سر ته ګټه پرته ده. ابو عامر الاړو، هغه وایي ما ولا دا سر اوچت که په پنډۍ مې کېښوده، ما ته یې وکته او دا سر مبارک یې ښکته که او ما ته یې وی ای ابو عامره، تاله زه یو پیغام در کوم، تاله زه یو وصیت نامه در کوم، تاله زه یو میسج در کوم. بعد کې هر مسلمان ته ورسوه. هغه پیغام او میسج دا دی: یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفض والنعیم يزول واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. ايام عمرك تذهب وجميع سعيك يكتب ثم الشهيد عليك من فاين المهرب. ای زما ملګری ابو عامره، د دنیا دا چمک دمک ګوره تا په دوکه کې وانه چي، د دنیا دا ښایست په دوکه کې وانه چي. عمر لګیا دی تیریږي او تمام کې تمام کوششونه او محنتونه لیکلی کېږي. او ووره ای ابو عامره، چې کله ته د چا جنازې کټ ته اوږه ورکې، ته په دې خبره پوهه شه چې یو ورځ به دا خلک ستا د جنازې کټ ته اوږه ورکوي. بیا به ته افسوس او ارمان کې، بیا به جړا د خپل ژوند پسې کې، بیا به جړا د لمحاتو پسې کې، بیا به جړا عباداتو پسې کې، بیا به جړا سنتو پسې کې، بیا به جړا د قرآن تعلیماتو پسې کې. زما محترمو، دنیا ته څوک رانلو تو ما سوچ او فکر وکړو، زما ستا پلار نیکه وفات شوي دي، نه یې چېرته رابطه وکړه، نه یې چېرته یو میسج وکړه، او نه یې چېرته دعا سلام کلام وکړه. دا خلک دي ادیرو کې چې کوم دفن دي، په رب کعبه مې د قسم وي دا خلک مال پسې جړا نه کوي، دا خلک اولاد پسې جړا نه کوي، دا خلک د دنیا وسایلو پسې جړا نه کوي، دا خلک جړا عباداتو پسې کوي، دا خلق جڑا سجدو پسی کئی، دا خلق جڑا اقرأ باسم ربک الذی خلق پسی کئی، دا خلق جڑا الحمدللہ رب العالمین پسی کئی، دا خلق جڑا دا پیغمبر تعلیماتو پسی کئی. زما محترم، مرگ نپس پا بیا دنیا تا واپس را تگنی، دا بندہ بجڑا کئی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. رب امکتو، رب وہ میرے دو، رب یقین میں پیدا شو، لگ محلت راکا، طول عمر با عباداتو کے سباکم، طول عمر با سجدو کے سباکم، طول عمر بستا بندگے کے تیر کم. محترم، دنیا تا واپس را تگ نشتا، رادی اس تا قصد و عزم کو. دا دنیا کار کسب دا گناہ ندا، حلال روزی گٹھل دا عبادت تے، حلال نوڑے اگٹھا، دا اولاد تربیت اکا. و محترم، خپل قبر گرے ہیر نکو، دا خورو ڈیرے گرے ہیر نکو، دا آخرت سفر او منزل گرے ہیر مکھا. بیا با التا جاڑے فائدہ با ندر کئی. رب دی مونگتا دا قبر تیارے نصیب کی، رب دی مونگتا دا آخرت تیارے نصیب کی، رب دی مونگتا دا قبر آغا حالات چی کم آقا نامدار بیان کری دی او کم مصائب تکالیف آقا نامدار بیان کری دی، رب دی دا پورا امت مسلمہ دا آغا حالاتونا حفاظت اکی. محترم، قبر معمولی زین دے. پیغمبر علیہ السلام پا یوم قو فرمائل ووری صحابو، دا قبر آغا حالات چی کم ما محمد تا اللہ بیان کو، کاغذ تاسو وړاندې بیان کوم بڑی خخول به پرېږدئ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ به چې کله دیني سره تېرېده، دومره جړا به یې وکړه، ږیره مبارک به یې تر شوه. چا پوښتنه وکړه حضرت ولې دومره جړا کوئ؟ وی فرمایل ما د دې روزي والا نه اورېدلی دي چې قبر د آخرت په منازلو کې لومبی منزل دی. چاته په دې کې نجات ملو شو، په هر موړ په هر منزل به نجات ملاویږي، او چاته په دې کې نجات ملو نه شو، دته هر ځای کې به نجات نه ملاویږي، یو ځای کې به هم لار او خلاصې نه ملاویږي. رب دې موږ تمام مسلمانانو ته د خپل قبر تیاری را نصیب